جلالاباد ښار کې د سپین جومات پاتې چارې پیلېږي. د ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم اخوند د حج او اوقافو رئیس مفتي عبدالستار سیرت په مشرۍ ټاکل شوي پلاوي ته سپارښتنه وکړه چې د سپین جومات پاتې چارې پیل کړي. ننګرهار کې له جګ څخه اګرو موسسې ته د روغتیايي پروژې پر انتقال خبرې وشوې. د ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم اخوند سره د یونیسف ولایتي مسؤل ابراهیم خلیل چې پر مهال د عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف او د اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح او د جګ او اګرو موسسې مسؤلینو حضور درلود، د روغتیا پروژې پر انتقال خبرې وشوې. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست اړوند ځوانانو چارو امریت د ځوانانو فکري او اصلاحي مرکز څخه لسګونه ځوانان فارغ شول. مسؤلین وایي دغه ځوانانو په ویناوالۍ، اسلام پوهنه، کمپیوټر او انګلیسي ژبه کې زده کړې ترلاسه کړې. د ننګرهار ارشاد حج او اوقافو ریاست له لوري د قرآن عظیم الشان د حفظ، تجوید او حسن قرأت سیالۍ واخیستل شوه. مسؤلین وایي په دغه سیالۍ کې 150 تنو ګډون کړی او چې 90 تنه د حفظ او تجوید او 15 تنه د حسن قرأت لپاره چې لومړی مقام ګټونکي به د ارشاد حج او اوقافو وزارت له لوري د هیواد په کچه سیالۍ ته ور وپېژندل شي. د ننګرهار کانال له ځمکو څخه به سږکال 60 ټنه مۍ ترلاسه شي. د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت د دریم فارم مسؤلین وایي سږکال په 452 جریبه ځمکه مۍ کرل شوي چې له هغې څخه د نږدې 60 ټنه حاصلاتو اټکل کیږي.